محترم ملګري صلات تسبیح باره کې پوښتنه کړې ده چې دا یو مولا ده منیر شاکر نومیږي دی وایي چې دې هېڅ اصل نشته صلات تسبیح دا مونځ شته په احادیثو باندې او که نه ثواب شته که نه د سره ګناهونه معاف کېږي که نه محترم ملګري صلات تسبیح مونځ دا بالکل په صحیح احادیثو باندې ثابته ده او علامه امام ذهبي رحمه الله په ډېرو شواهدو سره دا ثابتوي او د دې اثبات په احادیثو باندې موجود ده په ګڼو کتابونو کې بالکل صغیره ګناهونه ور باندې معاف کېږي او نبی علیه الصلاة والسلام خپل تره ته دا یو قسمه تحفه ورکړي چې دا په هر کال کې کوه کني هر جمعه او میاشت کې کوه او هر ورځ د وس کېږي دا کوه او لوی ثوابونه پکې پراته دي نو بالکل صلات تسبیح دا په احادیثو ثابته ده دا مستدرک علی الصحیحین الحاکم اول جلد صفحه 404 شپته په اوږد روایت سره دا ذکر کوي اول جلد صفحه 219 همدارنګه سنن ترمذی سنن ابن ماجه په یو اوږد روایت سره دا ذکر کوي حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن مبارك قال اخبرنا عكرمه ابن غفار عمار قال حدثني ساق بن عبد الله ابن ابي طلحه عن انس بن مالك ان ام السلام دا اوږد روایت د بل ځای کې ویلي کې حدثنا احمد بن عبد الله عبدتا قال حدثنا ابو وهب اوږد روایت سره دا ټول ثابتې چې صلات تسبیح مونږ دا بالکل رسول الله مبارک خپل تر ته خودلو او په معتبرو کتابو کې دا ذکر ده سنن ترمذی جز دوم صفحه 340 ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي السلام علیکم